د اوبو او انرژي وزارت د تیر کال لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه له رسنیو سره شریک کړل. ولسته د حکومتي ادارو د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې د اوبو او انرژي وزارت مسؤلینو رسنیو ته وویل چې په هیواد کې به د انرژي د تولید منابع زیاتې کړي ترڅو د وارداتي برېښنا اړتیا کمه شي او د هیواد په اقتصادي پیاوړتیا مثبت اغیز وکړي. بندونه، چکډمونه، کانالونه، سیندونه، د سیندونو د غاړو تحکیمات، اوبو تاسیساتو ساتنې او پاملرنې پروژې دي. دغه تاسیسات چې مجموعي لګښت یې 1.5 میلیارد افغانۍ کېږي، د مطالعاتو او ساختماني چارو پلان جوړ شوی دی او د بودیجې د تدارک په موخه د مالیې له محترم وزارت سره شریک شوي دي. د اوبو انرژۍ وزارت د اوبو سرچینو د رخیز مدیریت په موخه په روان مالي کال کې د اوبو تاسیساتو کاغه بندونه، چکډمونه، کانالونو، سیندغاړو ټینګښت، د اوبو تاسیساتو د ساتنې او پاملرنې پروژې دي. مجموعاً 215 تخنیکي تخنیکي سروې، مطالعات او تفصیل ډیزاین پلان جوړ شوی چې تر پلي کېدو لاندې دي. د اوبو او انرژي سرپرست وزیر وویل چې په تیر کال کې د هیواد د څو لویو بندونو د جوړولو ډیری کارونه ترسره شوي دي. موږ هغه پروژې چې هغه ډېرې حیاتي دي، هغه بندونه چې هغه د ټول ملت ورته سترګې، په هغه کې یو څو بندونه د جمهوریت په وخت کې کار شروع شوی و خو نیمګړي پاته و. د اسلامي امارت په راتګ سره موږ یو ته بودیجه پیدا کړه او په انکشافي بودیجې کې مو نیول. ښاغلي ملا عبداللطیف منصور زیاته کړه چې د هیواد په کچه د څو چک ډیمونو د جوړېدلو چارې هم بشپړېدو ته نږدې شوي دي. الحمدلله د اوبو او انرژي وزارت تر اوسه پورې 119 چک ډیمونه قرارداد کړي او تقریبا اکثره تکمیل دي او دا 140 چک ډیمونه کېږي. په هغو باندې کار روان د سږ کال به هغه هم خلاص شي. ښاغلي منصور زیاته کړه چې د هیواد په کچه د برېښنا د لیږد یوه لویه پروژه تر کار لاندې ده چې ډیری سیمې به له برېښنا څخه ورسره برخمنې شي. ارغندې چوک نه نیولې تر دشت الوان پورې 1500 کیوي لاین چې ده چې هغه بیا ظرفیت دي لري 1000 میګاواټه برق موږ دغو ولایتو ته را انتقال کو. خو هغه په هغه صورت کې یو بل قراردادي شرکت چې لیږد دشت الوان تر فاریاب پورې هغه هم کار شروع کړي. خو زموږ د خپل وزارت چې کوم مسؤلیت ته موږ وعده کړې ده تر دشت الوان پورې په هغه باندې عملاً کار شروع ده. د هغه دپاره د سب سټیشن نو تاسو به لیدلي موږ ولاړو په ارغندۍ کې مې افتتاح وکړ ځکه چې دا تارونه موږ راشي د دغو دا برق دلته منظم توزیع کول دا شبکو ته ضرورت لري. د یادونې وړ ده چې افغانستان د برېښنا د تولید ډیری منابع لري. د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین ژمنه کوي چې له دغو منابعو څخه به مناسبه ګټه پورته کړي او د داخلي برېښنا د تولید کچه به لوړه کړي.